دوه ډیر مهم خبرونه. په بیګ باش کې د افغان اتلانو تازه حال څه دی؟ دغه راز په ملي لوبډلې د نړیوال جام د ګټلو غږ چا وکړ؟ ویډیو تر پایه وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د استرالیا په بیګ باش تجارتي لیګ کې په 4 بیلابیلو لوبډلو کې 4 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، قیس احمد او مجیب الرحمن لوبیږي، چې د راشد خان او قیس احمد لوبډلې دویم پړاو ته لاړې او د محمد نبی او مجیب الرحمن لوبډلې بیا په لومړي پړاو کې بهر شوي. دغه راز په 8 لوبډلو کې 5 لوبډلو دویم مقام ته لار پیدا کړه، چې د مجیب الرحمن دوی لوبډله او سیډني سکسرز نیغ په نیغه کوالیفایر لوبې ته لاړې. دغه لوبه چې د جنورۍ په 21 نیټه ترسره کیږي، هره لوبډله چې بریالی شوه هغه به په لوبې او بایلونکي لوبډله به چیلنجر لوبې ته لاړه شي. همداراز د قیس احمد دوی لوبډله او سیډني ټینډر ترمنځ به الیمینیټر لوبه ترسره شي، چې ګټونکي لوبډله به ناک اوټ لوبې ته لاړه شي او بایلونکي به بهر شي. اوس د محمد نبی لوبډله میلبورن رینیګارډز تر ټولو وروستی راغله او له لوبو بهر شوه. همداراز د مجیب الرحمن لوبډله برزبن هیټ بیا په 1 مقام راغله او هغه هم له مخکې تګ پاتې شوه. د راشد خان لوبډله اډلېډ سټرایکرز بیا په 3 او د قیس احمد لوبډله هوبارت هوریکنز په 4 مقام ده. د یادولو دا چې د برزبن هیټ لوبډلې سره ظاهر خان هم لوبېدلی چې په 8 لوبو کې د یادې لوبډلې لپاره لوبې ترسره کړي. کله چې مجیب الرحمن له یادې لوبډلې سره یوځای شو نو هغه بیرته هیواد ته راستون شو. دویم خبر دا چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي نن کابل ته راغلی. د ملي لوبډلې مشر روزونکي لانس کلوزنر سره لیدلي دي او د افغان کرکټ د پیاوړتیا او غښتلتیا په تړاو له یو بل سره نظرونه شریک کړي دي. فرحان یوسفزي له لانس کلوزنر غوښتنه کړې چې د افغان لوبډلې د پیاوړتیا او غښتلتیا لپاره دي ډېرې هلې ځلې وکړي، ځکه په نږدې راتلونکي کې د اسیا جام او 2 ورځو نړیوالو جامونو لوبې را روانې دي چې باید افغان لوبغاړي ورته بشپړ چمتووالی ولري. د کرکټ بورډ له لوري په خپور کړل شوي راپور کې ویل شوي دي چې فرحان یوسفزي له لانس کلوزنر نه غوښتنه وکړه چې هیله لرم لوبغاړي د دغو 2 جامونو د لوبو تر رارسېدو پورې دومره پیاوړي شي چې حتما افغان لوبډله د اسیا جام بریا د افغانستان په نوم ولیکي، ځکه دوی د دې وړتیا لري او د نړیوال جام په 2 ورځو لوبو کې به هم د افغانستان بیرغ ورپوي او ډېرې بریاوې به پکې خپلې کړي. فرحان یوسفزي همداراز له لانس کلوزنر غوښتنه کړې ده چې د تمریناتو او لوبغاړو په اړه ټول ونیس او میاشتني راپورونه دې له هغه سره شریک کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. د یادولو ده چې نن 11 بجې په کرکټ بورډ کې یوه رسنیزه ناسته هم ترسره شوې ده چې لانس کلوزنر، لطف الله ستانکزي او اصغر افغان پکې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. لانس کلوزنر په دغه موقع خبریالانو ته وویل چې هغه ویاړي چې د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکی دی، ځکه دا ډیره پیاوړې لوبډله ده. نوموړي وویل چې ټوله هڅه یې دا ده چې نړیوال جام او اسیا جام ته یوه داسې لوبډله جوړه کړي چې هغه ترې سترې لوبډلې ماتې کړي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نو ډیره مننه. ډیر مهم او په زړه پورې خبرونه او که خوښ شوي مو وی لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا د الله په امان.